چې دا کلمات وویل لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه. دا الفاظ بیا وره لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی د انسان نه فی اویا مصیبتونه ورکړي په دې سره اویا مصیبتونه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په هغه اویا مصیبتونو کې د ټولو نه کمزورې مصیبت وړوکې مصیبت چې هغه د انسان غریبي د غریبي. نو څوک وایي چې په ما باندې د مال تنګسیا ده غریبي مې ده نو موږ ورته دا وظیفه ورکړو چې لا حول ولا قوة الا بالله وایه. ځکه دا وظیفه نبي علیه الصلاة وسلام ښودلې چې الله تبارک وتعالی پې د انسان نه اویا مصیبتونه لرکوي او په هغې اویا مصیبتونو کې کمزورې مصیبت چې دی غریبي ده الله پې غریبي لرکوي فقر لرکوي. نور چې کوم دا یو کم اویا مصیبتونه دي هغه د دې نه غټ غټ دي.